إنك ميت وإنهم ميتون. عزتمندو الله عز وجل خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تبم مړ کېږي او دا ټول خلق مړ کېږي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. پیغمبر علیہ السلام هم وفات کیږي او ټول دنیا وفات کیږي. د مرګ نه زمونږ او ستاسو خلاصې نشته. نو چې د یو شیز نه موږ نه خلاصېږو، زمونږ په کور کې یو کار کیږي د هغې دپاره تیارې. زمونږ ډېر مسلمانان داسې دي چې د مړي د غسل طریقه اوسه پورې ورته زده نه شوه، ګیرې سپینې شولې. خپل مړي پلار ورور تره دی په پردو خلکو ولمبول. زنانه داسې شته چې هغه د بوډۍ شولې کړوسي او نوسي وشو، خو د مړي د غسل طریقه نه ورځي. خپل مړي نوڼې وفات شي، مورې وفات شي، د کلي د ګاونډ په پردو زنانو باندې غسل ورکوي. دا غلطه طریقه ده. د مړي د غسل حقدار وصي دی، وصي چې چاته د وصیت کیږي، بیا پلار دی، بیا زوی دی، دا زامن دی، بچی دی، وریرونه دی. دا دي پردي خلک به ځکه د مړي ټول بدن عورت دی. څه دی؟ عورت. پردي خلک به دته غسل نه ورکوي، اله به غسل پردي خلک ورکوي چې کله د ده ضرورت راغی دی ته، بل څوک نه و. نو عزتمندو دا په موږ او تاسو ټولو باندې راځي. بل زمونږ او ستاسو دا خلک یرم پکې ډېره زیاته ده. د مړي خواله څوک نه ورځي. تکړه تکړه خلک یې د مړي نه یریږي. نو د دې نه موږ او تاسو ځان وساتو، د دې نه به ځان ساتو، ځکه چې مرګ راځي د یره څه ته وایي. زم مړ کېږم تم مړ کېږي. خلک د کفن نه یریږي، د دې مړي د دې تختې نه بعضې خلک یریږي. نو عزتمندو د دې سره ځان اشنا کو. اشنا دا مرګ داسې راځي زموږ نه لاس چاپېروي، موږ له غاړه راکوي، نه م پرېږدي. چې کله موږ او تاسو مرګ نه پرېږدي، نو موږ او تاسو له پکار ده چې موږ ته پوره تیاری وکړو. بیا دا په موږ باندې فرض دی. یو مسلمان په کور کې وفات شو، څوک مخکې او څوک وروستو، دا څه پته لګېږي؟ پلار ژوندی وي، زوی وفات شي، زوی وي، پلار یې وفات شي، مشر ژوندی وي، کشر وفات شي. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې دي. خپلو صحابه کرامو ته، ملګرو ته دا ښودلې وي. دا د امت فریضه ده چې دا زده کړي. نو عزتمندو کله چې انسان وفات شي، په اوله مرحله کې د غسل طریقه راځي. بیا به د هغې نه پس کفن شي، بیا به جنازه شي، بیا قبر ته کوزول دي ده. نو د دې دپاره که چا سره داسې سپین واړه رومالونه یي، لا بخی د جیب، یا همدا رومالونه به راوالوزه. قاري صاحب ښه مطمئن به سملی، هېڅ پروا به نه کې. صحیح ده که نه؟ ژوندی د خیره سره بس وشو، دغه صحیح ده. زه دغه بس پرېږده، دا وشو. حاجي صاحب کښېنه کښېنه، الله دې اجر درکړي. نو ګورئ ورونو، په اوله مرحله کې چې انسان وفات شي، موږ او تاسو به د هغه سترګې پټوو. بسم الله. په دې طریقه باندې به څه شي؟ سترګې پټې شي. ته سترګې خیر دی کولاوې کړه چې تنګ نه شي. چې سترګې کله موږ پټې کړلې، د هغې نه وروستو به موږ کوشش وکړو یو بالښت به دله راوړې، وړوکی بالښت راوړه، سر بیا خوږېږي نه. دغه صحیح سر اوچت که خیر دی چې تا ته لږ سهولت شي. نو د هغې نه پس به موږ او تاسو داسې کوو. د انسان دا خو ژوندی دی، هر څه په خپل کنټرول کې دي. د انسان نه چې کله روح ووته او سا ووتله، نو دا بدن بې کنټروله شي. خوله کولاوه پاتې شوله، سترګې کولاوې پاتې دي، او انسان وفات شي او سترګې کولاوي. څه ګناه پکې نشته، عذاب پکې نشته، خو دومره ده چې دا منظر بیا ښه نه لګېږي. نور خو ډېر انسانان غریبانان وفات شي، څوک یې په خوا کې نه، څوک له سترګې پټې کړي. نو موږ به کوشش کوو چې د سترګې د مړي اول بندې کړو.
د هغې نه پس به د پاره دا تړلی کېږي زنه، ځکه دا خوله د انسان کولاوه پاتې کېږي. نو موږ به راولګېږو، دا به وله داسې وتړو. مضبوط به راولو. دې کې به کوشش دا کوو چې ګیرې وي هغه به داسې د پاسه راشي. دا به دلته چې تا موږ جوختو څومره زنې ته، نو دا په خپله بندېږي. مرۍ کې به یې ورته نه اچوي، بیا نه بندېږي. دلته بس د ګیرې نه لاندې د ده دا طریقه وشي. د دې نه پس بل یو رومال راکړه چې غوټه شوی نه بس داسې. بیا به د ده خپې دغه کېږي، دغه ښکلا دا د اولې مرحلې خبرې دي که نه. موږ سره دغه دي کپړې دي، دا به داسې وتړلی شي. صحیح شوله؟ د هغې نه پس دا دواړه هم تړو، دا به لاندې وتړو. دا دې دپاره چې د ده دا خپې جوختې پاتې شي. دا خو بلکل د اولې مرحلې خبرې وي چې کله انسان وفات شي. د دې نه پس وخت تیر شي. چې کله وخت تیر شه، اوس د ده د غسل طریقه موږ کوو چې دا دته په څه طریقه باندې غسل ورکړی شي. نو د ټولو نه اول د ده دپاره به موږ ستره جوړو. څه به جوړو؟ داسې یو کپړه به د کفن نه راغوڅه کړو چې هغې ته وایي ستره. دا لرې که خیر بس داسې. دا به مستقله کپړه موږ جوړه کړو، دا به څه شي؟ ستره شي. دا به د دې دپاره چې داسې په ده باندې واچولی شي. اول به د ده په کپړو باندې دا واچو، دا ولا په کپړو کې چې د ده عورت موږ پټ کړو، ځکه د مړي ټول بدن عورت دی د مړي، خو عورت غلیظه چې دی د نوم نه لاندې تر ګونډو پورې دا به موږ پټ کړو. په دې کې بیا طریقه دی چې د ده نه کپړې کولاول دي. دا خو میت ته مړی دی، نه لاس خوځېږي نه بل ځای خوځېږي. نو موږ به د ده نه کپړې په هره طریقه چې که نه وي دا مخې ته ځای به وشلو د دې، نو د ده نه به کمیس لرې کړی شي. اول چې د ده نه موږ کله کمیس لرې که، نو د هغې نه پس ته بیا د ده څوک پتلون اچوي، څوک لنګ اچوي، څوک پرتوګ اچوي، چې د څه رواج هغه به ترې کولاو شي. چې کله کولاو شه هغه به لا موږ نه وباسو، نو موږ به دې داسې لږ به داسې واوړو داسې، دا به داسې بوزو دلته راغی، دا به موږ راړو داسې. بیا به چې دی بل طرف ته راوړو داسې. ملګري به ولاړي، 2 کسان 3 کسان به دې ته ولاړي، داسې به وکړي. دا په دې کې ګیر شي. دا د ده پرتوګ دی، دا د ده نه راښکلی شي. په دې طریقه باندې د ده عورت به ښکاره نه شي. غسل ته به څوک ودرېږي؟ امنا، امانتداره خلک، فاسقان به نه وي، فاجران به نه وي. که ده باندې څه بد حالت دلته راغی، څه ترې ووتل، دا به چاته نه وایي. یا یې مخکې څه توروالی راغی، دا به هم چاته نه وایي. که په ده باندې ښه حالت راغی، بعض انسانان په دې لمبا کې مخ رڼاو کې وپړقېږي، تندی کولاو شي، خوشحالي غوندې پرې راشي، دا به خلکو ته بیانوي چې پلانکې مړی و، موږ لمبوو او داسې تندی وپړقېد او داسې خوشحاله شي. یو سړی دی بدعتي دی، مولا دی، ته ورله غسل ورکې، نو د هغه بد حالت چې راغی دا به بیان کړي. ولې دا مولا و، د ده په وجه خلک ګمراه کېدل، نو چې خلکو ته پته ولګي چې په زنکدن کې په داسې بد حال راغلی و. خو دا به صرف د هغه چا دپاره چې د بدعاتو د ګمراهۍ دعات دي، دعوت کوونکي دي، د هغوی حل به وویلی شي چې خلک د هغې نه څه وکړي؟ نفرت وکړي. باقي د عامو مسلمانانو سره به زموږ معامله د ستري، امانتداره خلک، سوچه خلک، هغه به دې ته ودرېږي. کسان به څوک خپل کسان به هغه به دې ته غسل ورکوي. په ښځه او خاوند کې شریعت دا اجازه ورکړې ده، خاوند خپلې ښځې ته غسل ورکولی شي، خو صرف خپلې ښځې ته. زوی مور ته غسل نشي ورکولی، او ښځه خپل خاوند ته غسل ورکولی شي. دلیل واوره.
نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راننوت. بیبي عایشه رضی الله عنها جړلې، وی ولې په سر مې درد دی وا رأسا. نبی علیہ السلام ته ویل دي کې د جړا څه خبره ده، خو کمړه شولې غسلتو کې وکفنتو کې وصلیت علیک، زبه غسل درکمه، زبه کفن درکمه، زبه در باندې جنازه وکم. دې کې خو د خفګان څه خبره نشته. بیا د دې نه وروستو چې سړی راولګېده او خپلې ښځې ته غسل ورکه، هغه د محمد رسول الله علیه السلام لور بیبي فاطمه رضی الله عنها وه چې خپل خاوند علي رضی الله عنه ته غسل ورکه. بل چاته ضرورت نشته. خاوند ته ښځه غسل ورکولی شي. زمونږ په دې عوامو کې دا مشهوره ده چې ښځه او خاوند کې کم یو وفات شوی نکاح ختمه شو. بعضې خو لا پکې دا وایي چې سړی مړ و ښځه به ورته ګوري نه، او که ښځه مړه وه سړی به ورته نه ګوري. ابوبکر چې وفات شو، اسما بنت عمیس د هغه ښځه و هغې غسل ورکړي، بل چا غسل نه دی ورکړي. فاطمې ته سړي خاوند غسل ورکړه علي، ابوبکر ته ښځې اسما غسل ورکړي. ورځ د یخنۍ وه، او څوک چې مړي ته غسل ورکړي د هغه دپاره سنت ته څه فرض نه ده، سنت چې دی به د دې نه پس ته غسل کوي. څه به کوي؟ غسل به کوي. نو هغې ویل یو مې تبه ده، بل ورځ ډېره یخه ده. صحابو نه تپوس وکړو ما ابوبکر صدیق ته غسل ورکړی دی، نو زه اوس غسل خامخا وکم فرض دی. هغوی ورته وویلې فرض نه دی چې تا ته تکلیف یې مې کوه. څه دی؟ مې کوه. جنازه چې دی په کټ کې واغستله، اوږه دې وله ورکړله، ویې دې وړله، د هغې نه پس به ته اودس کې د مړي د لمبولو نه پس او د جنازې د وړلو نه پس چې کوم اودس او غسل دی دا فرض نه دی، سنت دی چې وس دې کېده مې پرېږده. او که د ضرورت راغی مجبوري دې راله نو پاتې به شي، څه خبره په هغې کې نشته. نو په دې طریقه باندې به اول به موږ د عورت پټو ساتو. امانتداره کسان به ورته ودرېږي، ډېر به نه ودرېږي، چې کم از کم به زیاتو نه زیات 3 کسانی، 2 کسان عمل کوي، یو سره کومک کوي، اوبه راوړي، تولیه ورکوي، صابون ورکوي، شیمپو ورکوي، یو شی بل شی کفن ورکوي. دې دپاره به دا کېږي. موږ چې کله د ده غسل شروع کوو نو اول به د ده د لاسونه راوالو، دا به شخ شوي، نو موږ به دا لږ داسې کښېنه عثمان، داسې یو څو ځله به یې داسې کړو چې دې کې لږ لچک پیدا شي، ځکه چې دا اوس موږ اړه وراړو نو چې دا شخي نو بیا به ده ته اړول به موږ ته سخت دي. نو دا به داسې بیا به راشو د خپو طرف ته، دا خپو کې به هم لږ نرمي پیدا کړو، داسې دا به لږ داسې کړو، بیا به داسې کړو، بیا به داسې کړو، داسې بیا کوو. د دې دپاره چې دې کې لږ دې جوړونو کې څه پیدا شي؟ نرمي پیدا شي. د دې نه پس ته چې کله موږ په ده باندې دا ستر هم واچو، حجاب هم پې واچو، دا هم پټ که عورت د ده پټ شي، د ده نه خپلې کپړې لرې کړلی شوي، د ده د غسل شروعات به وشي. د غسل شروعات به د ده د استنجا نه کوو. اول نمبر کې به ده ته مکمله استنجا ورکړو. دی به لږ راوچت کړو، لږ غوندې داسې نه، خیر دی خپله مه وچتېږه، مړي خو دا کارونه نه کوي. داسې تاسو ته به یا ښکار یا نه، په دې خېټه به وله لاس را، دا به داسې لږ لږ راوچتو، یو ځل بیا راوچت کړو، بیا به یې راوچت کړو، په دې خېټه به وله لاس راکاږو داسې، بیا به یې راوچت کړو، خو په زور سره به لاس راکاږو چې دلته څه وي. انسان دی ځکه خوراک کوي، څښاک کوي، نو دا خو معده ده په دې کې جمع کېږي، نو چې دا صفایي د ده وشي، چې څه ووتل هغه به صفا کړو، که ونه وتل پرېږدو. 2-3 ځله به ده سره داسې کوو. د هغې نه وروستو چې کله موږ د ده استنجا وکړله، دا صفایي مو وکړه، را به شو د ده لاسونه وینځو. په لاسونو کې د دې نوکانو د دې به ډېر کوشش کوو، ځکه چې انسان د لاسونه خو اوړي راوړي کار کې یو څه بل څه کې که نه، چې دې کې توروالی خیري دا پاتې نشي. دا به وینځو تر دې ځای پورې، دغه به هم وینځو. بسم الله به ووایو، د ده اودس شروع شي. څه شروع شي؟ اودس. د ده دپاره موږ بسم الله وویله، دی خو هېڅ هم نشي ویلی. د غسل والا کسان به د ده سره ذکرونه کوي. دا لاسونه به ووینځلی شي 3 ځله، هغه لاس او دا لاس، ښي لاس اول بیا هغه لاس. بیا به چې دی ده ته به موږ نه په خوله کې اوبه اچو نه په پوزه کې، ځکه چې دا واپس بیا نه راوځي، او بار بار دا راوچتول هم ښه کار نه دی. نو د دې د وجې نه ګوته به راواغېستلی شي. تاسو دستانې دلته نشته، دا بره خدمت والی چې استعمالوي،
راوړه یو جوړه چې کله موږ دته خوله کې به اوبه نه اچو ګوته به په ده کې خوله کې ورښکته کړی شي د مسواک په طریقه باندې که ګوته نه وه مثلا کپړه دا به موږ د ګوتې نه تاو کړو داسې او دا به د ده په خوله کې ووالی شي 1 ځل 2 ځله 3 ځله بیا چې دی د پوزه کې همدغه شانتې به وشي د دې نه پس ته چې دی همدقه د شرعي او دس طریقه ده د ده به مخ ووینځلی شي بیا به لاسونه مټو پورې وینځلی شي هغه لاس به وینځلی شي بیا به موږ دته مسه وکړو مسه په دې طریقه باندې د شریعت مطابق به موږ دته څه وکړو مسه غوږونو کې هم داسې هماغه طریقه ده چې موږ کومه کوو 2 ګوتې بهر او دا به د ده نه تاو شي دا چې څوک غسل ورکوي نو د هغه دپاره دا لازمه ده چې دا به لاس ته اچوي مباشرتا ډایرکټ به د مړي د بدن سره لاس نه لګوي د مړي د بدن نه به لاس ساتي چې هر څوک دی که پلار له غسل ورکولی کېږي بچي دي او که پلار بچو ته ورور ته غسل ورکوي خو لاسونه بیا پټي نو د ده مخ لاسونه دا ووینځلی شو بیا به د ده خپې په شرعي طریقه باندې ووینځلی شي اوبه به پرې واړولی شي د ده خپې به ووینځلی شي د دې نه پس به موږ مالوچ راوالو دلته دغه کې به ټیشو پیپر یې لګې راکړه چېرته دی هغه دننه پکې دی رای کاږه کولاویږي راوړه دغه راوړه ما سره نشته زه دا داسې په دې طریقه باندې نسټک شو لکه مثلا دا مالوچ دا به موږ راوالو اول به د ده په خوله کې دا کې غوستلی شي داسې په دې طریقه باندې یارېږه مخه هېڅ خبره نشته بیا به چې دی دا داسې کو مالوچ دا به په یو پوزه کې غوستلی شي دا بله نه بندومه چې صحیح بنده نه شي صحیح شوله په دې طریقه باندې دا به ځکه ږدو ده ته چې د دې نه پس موږ په ده باندې اوبه اړوو نو چې کله موږ په ده باندې اوبه اړوو چې دې ته نه ورځي دا به موږ بند ساتو ځکه چې اوبه په ده باندې اړولی کېږي د غسل نو پوزې ته به هم ځي خولې ته به هم ځي او واپس نه راوځي غوږونو ته هم روانې دي نو دا 2 ځایونه پوزه او خوله به د ده موږ بنده کړو په دې طریقه د هغې نه پس د ده د غسل عمل به شروع کېږي موږ سره به اوبه کمې اوبه چې دی په حدیثو کې راځي چې د بیرو اوبه به زګ بیرو پاڼې به راوړلی شي بیرې هغه به په اوبو کې واچولی شي اوبه خوټ کولی شي زګ به پرې راشي په دې زګ کې صفایي هم ډېره ده او دا د بدن شخ کې راټولې کې نو موږ به 3 ځله د ده سر وینځو لکه څنګه چې موږ د ژوندي انسان په خپله ځان له غسل کوو په هغه طریقه باندې دا کپړې به اوس کولاوي شي دا به څه شي کولاوي شي د ده خو به کپړې نه نو د ده 3 ځله به موږ سر وینځو د دې نه پس د ده بدن به موږ وینځو په بدن کې د ده ښي طرف دا دی نو دا به موږ داسې واړو داسې موږ چې کله هغه لاسونه خوځولو د همدې دپاره چې دا لږ نرم وي نو که موږ یې داسې کوو که داسې کوو چې دا صحیح راشي نو موږ به د ده غسل شروع کړو صابون به راوالو دغه اوبه به راوالو وبې موږ وپي داسې به یې پرې وموږه ښه دا به محفوظ وي دا ځای به پټ وي د ده دا چې ومږه دا سر نه خو موږ فارغه شوي یو دا ځای نه به یې ومږلی شي بیا به پرې اوبه واړو بیا به واپس داسې راواړو نو لږ هغه بس صحیح شي اوس به چې دی د هغه طرف نه دی موږ راواړو یو کس یې دا راواړو صبر وکړه داسې دا د دې دپاره چې ذهن کې دې پرته وي په دې طریقه باندې دا ګس طرف به د ده څه شي ووینځلی شي دا به واپس داسې کړو څو ځله شو یو ځل حدیث کې راځي وتر به دا کې تاک 3 نه کمیږه مه څو ځله نه یو ځل به داسې ومږي صابون 2 ځله 3 ځله ښي طرف به اولي ګس به بیا وي خو دا داسې نه ده صرف دا ځای په ښي طرف کې چې د کله مړی اړولی دی او ښي طرف وینځي که نه نو بیا به واوړه خارسي نو بیا به دا خپو سره ټول به راځي داسې ښکته به راځي
د دې لاسونو صفایي تا مخکې کړې ده، دې ته به ضرورت نه راځي. په دغه طریقه به ته دا یو ځلې دوه ځله درې ځله که چېرته بالفرض ضرورت و ضرورت نو دریو ځلو نه زیات موږ ته ضرورت شو، بیمار دی، زخمونه دي، یا خوږ شوی دی، یا انسان دی، هر قسم حالات پې راځي، 5 ځله به ورکړو. 5 ځله کې پاک نه شو، په 7 ځله کې خو به خامخا پاک شي. اوبه به کمې اوبه استعمالو، اوبه به چې دی ګرمې اوبه نه استعمالو، کوشش به دا کوو چې یخې اوبه استعمال کو، خو داسې یخې نه، درمیانه اوبه به استعمالو چې نه ډېرې ګرمې، ځکه ګرمې اوبه بدن خرابوي. څه کوي؟ او بیا د ګرمۍ موسمي یا موسمونه داسې چې چلیږي، نو په دې کې به د ګرمو اوبو نه ځان ساتو. د مړي دپاره یخې درمیانه اوبه. په سخت ژمي کې چې دی، په سخت ژمي کې صرف درمیانه اوبه چې هغه تړمې او د هغې نه هم داسې لږې ښکته وي، په داسې انداز کې به اوبه استعمال کړو. دا چې کله موږ 3 ځله یا 5 ځله ووینځلو، د ده غسل مکمل شي. د هغې نه پس به موږ کپړه راوالو، تولیه به راوالو، دستپاک به راوالو، دا به پرې څه کړو؟ وچ کړو. سر به م وله وچ کړو، ګیره به م وله وچه کړو، بدن به وله ټول وچ کړو. اوس موږ دته ورکوو کفن. چې کله موږ دته کفن ورکوو، نو په ده باندې خو دا کپړه لمده شوله. څه شوله؟ دلته چې چا دته غسل ورکوو، په استنجا کې هم دا کپړه د ده نه اوچتول نه و، بلکې صرف لاس نه نیستلو. لاس نه نیستلو، شاته طرف ته کې وینځم، لاس نه نیستلو، نور کپړه اوچته. دا کپړه د ده نه څه شوله؟ لمده شو. اوس به موږ دته کفن د مخکې نه تیار کړی. کپړه راکړه. عبدالحنان استاد را پاس دا صحیح ده، دا ونیسه. موږ به راوالو 3 کپړې، د ده سر نه بچ داس بل هم راوله. څادر دلته شته دی، غټ څادر چا راوړه، دغه راوړه. دا شولې 2، یو بل راله راکړه، دغه راکړه، زه دغه بس صحیح شو. غسل آسان دی، خو د کفن کې خلکو ته لږ شک راځي. څو کپړې موږ واچولې؟ 3. دا راونغاړه، دغه طرف نه ته راونغاړه دی، خو نه داسې نغښتل نه، داسې دا. او موږ سره خو دا دغه لږ بې ترتیبه دی که نه، غاولنۍ یو دا شو، بله شو، دا داسې تاو که، تی دغه طرف تاو که، داسې تاو که، صحیح تاو که، داسې منځ ته راورسېږه، مزه نور ته منځ ته راشه، راتاو که، راتاو که، غټ غټې تاو که چې زر تاو شي، تاو شو، راتاو که. دا به موږ داسې راوچت کړو، اوچت که، دا به موږ سره دلته ایښي، مثلا دا موږ سره کېغوستلی شو. صحیح شوله؟ د دې دا د سهولت دپاره موږ تاو که چې دا مړی څه کړو، دا موږ دلته کېغوسته، دا موږ سره کفن شي. بله کپړه راکړه. ته اوس کښېنه عبدالحنان استاد، ته کښېنه. کولاو راکړه. دا ته اوس لرې کوو، دا لمده شوې ده که نه، نو د دې د لرې کولو طریقه دا ده. دا موږ نه خوځوو، دا به په همده باندې همداسې پرته وي. موږ داسې کار کوو، هغه کپړه دا به لږ داسې کړو، د هغې دلته کوم سر مر نښتی و هغه به م کولاو که، دا بله دا وچه م پرې راوستله، سم کړله، دا به م پرې راولو داسې، دا به را داسې کړو، بیا به دا بل طرف راواړو، دا به داسې چې کله دا سملو، نو د ده نه به هغه کپړه راکاږو، لاندینۍ چې کومه ده هغه به په خپله د ده نه راښکلی شي، ځکه لاندې نه م ووتله. دا ونیسه، دا به لږه وچه راشي، دا لمده به چې دی دا به لرې شي. ته اوس کوز شه قاري صاحب، بیا به راوخېږي. خیر په ارام سره. دا اوس سر ونیسه، دې خوا لاړ شه، مه کولاوه، مه کولاوه، داسې لاړ شه. بس ټیک شو، راځه.
جی صبر وکړه خبره کوي ها پټای کمربندونه بالکل او صحیح صحیح او بس نه هغه په شریعت کې مراغله به تواچو کن هغه نه خو بغیر نه کیږي ټیک جزاکم الله پخکته وزي ماشاءالله ماشاءالله وای کمیس تخکته وزي بس کته چې په اړه طریقې زموږ د کمیس سره کار دی چې وزي تی سم لوس او دینه دا اچوي بس سمله بس کین تاسو کینه ته کینه هغه مرګرو ته دغه کار ګوره دا مونږ واچو کن د غسل مکمل په غسل کې کافور په اخره کې کافور وسو په اخیری ځل کې دریم یا پنځم کې کافور د دې لپاره دی چې خوشبوئی وکي سو کې بل هغه د بدن لک شخ کې وچ کې راټول کې د دې لپاره دی مواضع السجود چې کوم دي د سجدي ځایونه تندې پوزه په دې به وته ومګو په دې لاسونو به وته ومګو په دې ګوندو باندې به وته سکو ومګو په مواضع السجود باندې وسوکو دا او دلته به سکو کافور ومګو دا په حدیث کې راځي د دین ورسته دا منګه په کفن باندې کې غوس د کفن د ګدلو دا طریقه هم د نور مشته چې کومه طریقه ته کولې شو خو درې کفنونه بواچه د سړی د پاره کفن یو کفایت ته یو کفن سنت ته کفن ضرورت دی ته چې نور اسم نشته یو کپڑا ده بس په یو کې به راتاو مصعب ابن عمر رضی الله عنه شهید شپه احد کې کپڑے چې راوړله چې کله په هغه باندې واچوله نو کپڑا وړاوه نو چې دی سر ته به راورسوله داسې او سر به په هغې باندې پټ که نو هلته به خپې ښکاره شولې دا اوس وګوره چې سر ته به راورسوله خپې به ښکاره شو که به خپو ته راورسېدل سر به ښکاره شي اوس داسې وخت راغی په سړي باندې چې کفن دومره لږ دی دومره لږ نو دی به څه کوي نبي علیه السلام وفرمیل چې سر وله په کفن پټ کوي څه وکوي سر په کفن باندې پټ کوي وجعلوا على رجلیه الاذخر الته غیا ملاویدله درب وته وی دا واخه دا راوالی سرګړې دا ول په دې خپو واچوي چې هر څه خپې په هغه طریقه دې ته کفنی ضرورت وای کفنی ضرورت کې سپینو کتور خو چې سنو بس دغه به پیدا شي موږ به په هغه باندې څوک مړې پټ کفنی سنت د سړی د پاره یاد کا درې کپړې دي سپینې بې بیزن نبی علیہ السلام فرمای سپینې کپڑے اغوندي دا د مولیانو سره میراث نه دی چې سپینې کپڑے اغوندي دا نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې سپینې کپڑے اغوندي او په دې کې مړی دفن کوي مړی په سکه دفن کوي په دې کې اوس ضرورت راغی سپین کفن نو تور صادر خړ ار یو چې هغه خو ضرورت خبره ده خو د ضرورت نه علاوه سپینې کپڑے به درې به دغه شانته به واچولې شي یو د بل د پاس مونږ چې دا کله اچولې هر کپڑا باندې به لاندې کافور او خوشبویانې اچي سبکه خوشبویانې به واچي بیا لاندې چې دی دا دویمه کپڑا چې موږ دنه تاو کړله دویمه د وچېدلو نه وروسته هغه لمدم تر دې ته به هم لاندې د دې ملا سره د مقعد سره دلته به هم خوشبویانې واچي بیا هم انسان د څه راوځي نو دومره خوشبویانې به اچولې شوي کافور که څه را وتل نو د هغه خوشبویي بوی به په هغې باندې صحیح غالبه به د دې دپاره دغه درې کفنونه د سنت طریقه ده دا به واچولی شي د زنانو کرانه ير شي بیا راته غږ وکړئ وروسته وایم انشاءالله کله چې دا واچولی شي وبه وایو هغه به مو وایو چې خبره په یو ځل ختمه شي د سړي دپاره درې کفنونه دي درې واړه لفافې دي څه دي لفافې دې ته وایي چې مړی به پکې راون غاړي اوس پکې دا مونږ رانغاړو یو د یو طرف نه بل د بل طرف نه دا براون غاړي په دې کې کمیس ته ضرورت نشته او نه په دې کې پګړۍ ته ضرورت شته کم خلک چې علما وفات شي او پګړۍ وته تړي پټکې وته تړي دا بدعت کوي څه کوي بدعت کوي پس د مرګه یا کمیسونه جوړي بس د نبی علیہ السلام کمیس عائشه رضی الله عنها فرمایي چې مونږ کله هغه دفن کوو کفن کوو نو هغه مونږ په درې کپړو کې سپینې وي نرمې کپړې وي د یمن نه راغلي وي لیس فیها قمیص ولا عمامه نه په هغې کې کمیس او نه پکې پګړۍ وه په دې طریقه باندې به وشي بدعاتو نه پکې ځان وساتو ځکه دې کې ډېر خلک بدعات کوي خپل زنانه پکې خپل بدعات کوي او سړي پکې خپل بدعات کوي دا خو د سړي کفن شي
د زنانه د غسل طریقه او د زنانه د کفن طریقه. زنانه ته به زنانه ولاړی غسل به ورکوي. څوک به ولاړی؟ اول که خاوند خپل ښځې له غسل ورکوي ورکولی شي، خدای یاد ساته زوی مور له غسل نشي ورکولی، ورور خور ته غسل نشي ورکولی. دا صرف د زوجینو د خاوند او د ښځې په منځ کې د چې یو بل ته که غسل ورکوي نو ورکولی شي که ورکوي. اوس زنانه وفات شوي د نورې زنانه ته ولاړې دي غسل ورکوي وله، نو د هغوی د غسل همدقه طریقه ده. داسې به راکښېنئ، راوچته به یې کړي، استنجا د هغې نه پس اودسه همدغه شانتې کپړه به یې پې اچولي، مکمل به یې بدن پټ کړی، بیا به وله سر ووینځي، بیا به د اخي طرف بیا ګس طرف یو ځل دوه ځله درې ځله که ضرورت و پنځه ځله که ضرورت و اووه ځله. په اووه ځله کې به دی صفا شي. اول خو درېو ځلو نه اخوا ضرورت نه راځي. دا زنانه به چې دی په کپړه باندې وچه کړی شي، هماغه طریقه ده. د دې دپاره به د کفن 5 کپړې پیدا کوو. څو؟ 5. 3 خو دغه دي موږ راغستې دي. دا اوس وګوره، یو به چې دی په دې کې موږ د زنانه دپاره اول د دغه 3 لفافو نه علاوه چې کومې دي، دا 2 لفافې دي د زنانه دپاره، 3 کپړې نورې دي. اول به لنګې څه به دې ته وایي ازار. ازار شروع کېږي د ملا سره تړي تر خپو پورې، ملا نه به داسې شي وتړلی شي، تړل داسې هماغه طریقه به دا به داسې راړی، دا به لاندې کېږي، دا بل به راړی. دا شو د زنانه دپاره لنګ. اولنې به دې ته لنګ ورکړی شي. د هغې نه پس ته چې دی د زنانه دپاره دویمه کپړه چې د هغه د کمیس په شکل ده. کمیسو ته ګنډي نه، خو داسې جوړی لکه د کمیس په شکل د سر کې به ورته رانه نه باسي. څه به وکړي؟ د سر کې به ورته کفن به وشلېږي، بس په دې سر کې به ورته رانه نه باسي. څو کپړې شولې؟ یوې لنګ شه، دویمې څه شه؟ کمیس. درېیمه کپړه به مونږ بېله کړو، هغه به د لوپټې دپاره شي. د چا دپاره به شي؟ د لوپټې دپاره. دا به د زنانه د لوپټې دپاره جوړېږي. صحیح شوله؟ 2 را سره دقه لفافې دي، دغې ته لفافې وایي. اوږدې کپړې دي، داسې به پکې راونغاړو هغه طرف نه. دا د زنانه د کفن طریقه ده. 5 کپړې دي. سو اول لنګ دی، لنګ د نوم نه تړلی کېږي تر خپو پورې. په 2م نمبر کې دی ته دا کفن وشلېږي، د کمیس په شکل راواغوستلی شي، یو ګریوان غوندې پکې جوړي. 2 شولې. 3مه کپړه د هغې دپاره لوپټه ده، دومره لوپټه چې سر یې پټ کړي او تر دې نومه پورې راورسېږي، دا خېټه او دا سینه دا ټوله پټه شي. دا 2 چې دی اوږدې څادرې دي، په دې کې به بیا څه کوو؟ راونغاړو. په دغه طریقه باندې د زنانه د کفن طریقه ده. نشته دا خلک یې کوي، بس الله دې په دوی رحم وکړي. څوک پکې پټکي تړي، څوک پکې ګریوانونه کوي. اسانه طریقه د 3 کپړې به واچې او سړی به پکې لفافه هغې ته وایي. څه وایي؟ د زنانه دپاره 2 لفافې دي، لفافتین. یو ازار دی، بل خمار دی، بل کمیس دی، او 2 لفافې دي. لنګ د زنانه، کمیس د زنانه، لوپټه د زنانه دپاره، او دغه 2 لفافې شو. د سړي دپاره سمپل ساده طریقه دغه ده چې دا په حدیثو کې راغلی د اسانه طریقه ده. 3 کپړې به واچې لکه موږ چې اچولي دي. د هغې نه پس چې دی دا مړی به موږ په هغې کې څه کوو؟ راو بینغاړو. دا به په ده باندې لا پرتی. موږ به کوشش کوو نو د مړي د ګس طرف نه، د کوم طرف نه؟ د ګس طرف نه به اول کفن راولو خي طرف ته. خي طرف به بند ساتو، ځکه دی موږ په قبر کې په خي طرف سملو. څه کوو؟ دا به په قبر کې داسې راځي، نو دا خي طرف به موږ د ده ګیرو، ځکه چې دی په قبر کې کوک سملولی کېږي چې کولاو نشي. څه نشي؟ کولاو. نو د ده اوس ګس طرف هغه دی. استاد را پاس دام راواړو، دا کفن به دقه شانتې کولاو کړي. کولاو که کولاو که په دې کې اولنۍ کپړه ګوره، دې کې موږ لمه اوچته وه. ته لږ استاد دی خوښ چې دی دغه ته مخه وزګاره شي. صحیح شو. اوس کښېنه، لاندې کښېنه. په دې کې به موږ خوشبویانې واچو. دلته به م واچو، دلته به م واچو چې دا کفن د اولنۍ خوشبویه شي. راوچت که دا سر، دا د ده ګس طرف دی. صحیح شوله؟ دا خو موږ سره صادرې دي، وړې دي که نه، چې کفن نو هغه غټي هغه ډېر ښه برابرېږي، پوره برابر شي. دا د ده موږ داسې راوست. اوس په دې کې چې دی دا مړی اړو موږ داسې دام را کولاو. صحیح شو؟
نو دا اوس ګیر شو یو شو دویم پاتې دی دا طرف هم بیا خوشبو یک ارسم پې واچول دلته م واچول دا ارسم برابر کړه چې کله م دا خوشبو یک ارسم هغه د بلې کپړې چې کومه په ده باندې وچېدلو دپاره پرته وه د هغې به ځان له ترتیب د مخکې نه برابر کړي چې هغه به وباسي چې په هره طریقې وباسي دغه راواړم دا به بیا داسې راشي د ګس طرف نه به راولي کفن به د مړي د ګس لاس نه راولي د مړي ښه طرف ته د یمین طرف ته به راولي صحیح شو موږ سره درېیمه کپړه پاتې شو دا به هم څه کړو خوشبو یې وکړو صحیح ده داسې راول دلته چې دی هغه محمد علي ویلې کپړې دي که نه هغه به تا د اول نه اچولي د کفن نه لاندې به یې څه وی کپړې به تا سره دا یو به چې دی راوستلی شي لاندې به مثلا نو دا به په ده باندې تر اوچته کې دلته به وتړی بله کپړه به راولي دلته به وتړی بله به راولي دلته که دوه تړې که درې تړې هېڅ ممانعات په تا باندې نشته چې دا څه شي خورېږي نه کولاویږي نه کفن دی کپړه د تړلی نه دی په دې باندې به دا بل په دې خېټه کې چې صحیح چې دلته وتړلی شي د نیولو نو شریعت پکې دا وایي که نه د نیولو فایده هم پکې راغله د خورېدلو نه هم بچ شه او قبر ته کوزېدل هم څه شو اسان شو دا دې دپاره دی چې دا مړی زخمي دی یا خېټې نه څه ځي نو دا اوس محفوظ شو څه شه که څه لاړل خورېږي نه څه نه کېږي خورېږي نه ګورئ ورونو کفن دی انسان مړ دی بعض انسانانو نه د غسل نه پس به هم څه ځي که د غسل نه پس او کفن دی ورکه څه تې لاړل نو نه به یې کولاوې او نه به دوباره غسل ورکې که د کفن نه مخکې غسل دی ورکړی دی او څه تې لاړ او کفن دی لا نه دی ورکړی نو صفا یم که دوباره غسل ورکې او چې کله تا کفن کې تاو که اووه دې نغښته مکمل دی که بس اوس چې څه ځي ځي به بله خبره لاندې خو به تا مالوچه مچولي د مړي حالت ته به ته ګوري بعضې مړي بیماران دغه شوي دي څوک به زخمیاني د چا به دانې وي د چا به دلته اپریشن شوي دا خو انسان دی یو انسان نه پس د مرګه څه لاړل دا د دې نښه نه ده او نه د دې علامه ده چې د انسان به بد سړی نه ښه سړی به خو انسان دی بدن دی لکه چا پورې به دا مسخرې دا ټوقې دا خنداګانې نه کوو چې پلانکې مړو او کفن یې داسې ګندک انسان دی که نه دا حالت په تام راځي دا په مام راځي یره پلانکې مړو خولې وازه نیولې وه نو خوله به کلاوه پاتې شي و انسان نه دی څه څوک به نه په هغه وخت کې مریضان ډېر په هسپتالونو کې په بیډ کې مړه شي نه ډاکټران یې نه ورسره هغه پیوازي غریب وفات شوی خولې کلاوه پاتې شي خوله کلاوه پاتې کېدل د چا به جو راوتي دا مرګ چې دی ولې چرګان تاسو نه دی حلال کړي دومره شیز دی چې ساتې وځي څومره لتې وایي نو دا دومره انسان نه چې سا وځي د ده به ژبه م راوځي دا به ځان هم خوځوي د ده سترګې م کولاویږي د ده خوله م کولاوي د چا ژبه راووتله دا د دې علامه او نښه به نه چې دا به بد سړی یا د چا کفن کې ته څه لاړل دا به د دې نښې نه بس موږ چې دلته څه ولیدل هغه به ځان سره محفوظ دلته وساتو دلته هېڅ چاته به دا نه ویلی کېږي الله دې وکړي چې د ده مخ سپین شه رڼا یې وکړه دا په دې غسل کې ډېرو مړو سره نیکانو خلکو سره دا کېږي د غسل په دوران کې د کفن په دوران کې بعضې پکې مسکي شي خولې کولاوه شي وخاندي تندی یې کولاو شي نو دا به موږ خلکو ته بیان کړو چې په دې خپلو سترګو ما فلان کې ولیده او دا منظر ما لیدلی دی او انشاءالله چې الله به بخلي خو بیا به هم څه وایو انشاءالله دا طریقه شوله د ده د کفن څه دپاره لوټو ته ضرورت نشته دی ښه کار نه دی استنجا بس دقه راغلی د میت ته به ورکړی شي لاس ته به دستانې پرتي او هغه ته به دا مکمله که ته لوټه استعمالوي او که ته په لوټه صفایي نه راځي هم به د لاس هغه ځای ته رسي لاس خو نه پاتې کېږي د مړي عورت ته خو لاس رسېږي دا انسان دومره کمزوری دی په ژوند کې موږ څومره خواري کوو چې کوم ځای هم ښکاره نه شي او پس د مرګه بیا خلک موږ له استنجا راکوي نو دا مغروره انسان ولې غرور کوي ولې کبر کوي او دا د خپلوانو غسل په همدې باندې فایده مند دی
چې استنجا ورکوي که هر څه کوي خو زوی دی پلار ته ولاړ د استنجا یې ورکړه څه خبره نه ده یو پرده خلک دي ښځه د خاوند ته ولاړه د خاوند ښځې ته ولاړ د څه فرق نه راځي دې سره نو په دې طریقه باندې به موږ دا مکمل کو د زنانه یو خبره پاتې ته یاد ساته د زنانه چې کوم ویښته دي کمسی دي چونټې دي ویښته دا به موږ ګومنځ کو زنانه به ورته ګومنځ کي نورې زنانه چې ګومنځ یې کړي دا به درې کمسی راولي سو دا شاته چې اچې دي ته څه وایي کمسی ورته وایي که چونټې دا درې قودې به ترې جوړي کړي دا به شاته بوځي درې به جوړوي بعضې خلک په دې کې هم خطا کېږي دا مخې ته راولي څه کوي دا مخې ته راوستل خطا طریقه ده صحابیات دي ډېرې زنانه دي درې څلور د نبی علیه السلام لور ته وایي موږ غسل ورکوو نبی علیه السلام راته دروازه کې ناست وو موږ دننه وو یو کپړی راکوله 5 کپړې راکړلې دوه په هغې کې لفافې وي یو لنګو یو کمیسو یو لوپټه وه او بیا یې موږ ته ویل چې 3 ځله غسل ورکوي که ضرورت و 5 ځله ورکوي او دا هم راته ویل چې ویښته وله ګومنځ کوي او شاته واچوئ څه وکوئ شاته واچوئ په دې طریقه باندې به په دې کې بعضې خلک نورې کپړې زیات استعمالوي دا په دې ځای باندې سینه بند شه فلان کې شه فلان کې شه دې ته ضرورت نشته بس شریعت چې څومره ویلي هماغه عمره وکړو انسان مړ دی د ده سره کفن هم نه پکارېږي د ده سره قیمتي کپړه او کمزوري کپړه دا نه پکارېږي د ده سره اوس د ده عمل روان دی چې څه به کېږي د ده سره نو دا د زنانه په دغه طریقه باندې چې د هغې ویښته به شاته وغورځولی شي زیرناب چې کومه د ویښتو صفایي ده تحت سوره د نوم نه لاندې یا د ترخونو ویښته دا به د مړي نه چیړلی کېږي که غټو که واړه موږ شریعت په دې نه مکلف کړي بعضې علماو دا ویلي دي چې د ده نه به دا دغه کټ کړی شي دا نوکان او بریت که بریت ډېر غټو د حد نه ډېر غټو او بد منظرو بریت وله واړه که نوکان وله مه چیړه یا نوکان ډېر غټو تورو او صفایي نه کېدله نو نوکان واړه که خو نورو ویښتو کې به د ده کار نه لرلی کېږي نه په سر کې نه د نوم نه لاندې نه د ترخونو ویښته دغې سره هم کار مه لره د دې سره به هم چیړل نه کې اله به کې چې ډېر ضرورت و د مړي دا منظر بد لګېده نو که د بریتو ویښته لږ غوندې کم شي خیر دی او که دې نه کمول همداسې په دې حالت کې پرېږده په څه طریقه باندې به ول هغه تاو راتاو کړي میت ته د هغه ګیره ده نو دا ګیره به هغه ته سړی دی راګومنځه به کړي صفا به کړي ښایسته به کړي وله مړی ښکلولی هم شي ته نبي علیه السلام وفات و ابوبکر راغی او د تندي په دې مینځ کې څه که ښکل که داسې په دې طریقه باندې پردی مړی دی سړی دی سړی ښکلولی شي زنانه چې دی زنانه ښکلولی شي خو پردی زنانه به پردی سړی نه ښکلوي او نه به پردی سړی پردی زنانه ښکلوي پس د مرګه لکه څنګه چې په ژوند کې زمونږ معمولاتو پردې وي محارمو همدقه معمولات په پس د مرګه زمونږ وي نو د مړي مخ کاره کول دیدن ته کېښودل د جنازې نه مخکې به دیدن کې د جنازې نه پس دیدن دا غلطه طریقه ده ولې بیا نبی علیه السلام موږ ته وایي اوس دې ورسوئ که دا نیک عملی خو جنت ته ورسوي څه شي ته یې ساروئ او که دا بد عملی نو دا مرداره د خپل اوږو نه لرې کوي نو د جنازې نه مخکې د دیدن که څوک کوي سړی دی سړي کولی شي که زنانه د زنانې کتلی شي دا په دې طریقه باندې د کفن شي شهیدان قسمونه دي یو د معرکې شهید دی چې بالکل په معرکه کې په میدان کې د دشمن سره ولګېده او په همدغه ځای کې شهید شي اسپتال کې نه په مورچه کې نه په همدغه ځای کې ولګېده نو د ده دپاره احکام دا دي چې نه وله غسل شته دی دا به یدفن بدمائهم نبي علیه السلام د احد شهیدانو په باره کې څه ویل دا په وینو کې څه کوي دفن کوي ځکه دی به د قیامت په ورځ راپاسي په دې وینه به لړلی د ده دا وینه خو به د قیامت په ورځ د وینې په رنګ کې ښکاري خو د دې نه به د مشکو خوشبیانې رواني الله ته به دې د خپله قرباني پیش کوي همدغه شانتې غسل هم د ده دپاره نشته دی صرف د ده نه زیاتي شیزونه هغه لرې کېږي لکه اسلحه ورسره ده ګړۍ ورسره ده روپۍ ورسره دي پیزار ورسره دا ته لرې که باقي د خپلو کپړو سره زیاتي واسکټ ماسکټ ورسره دی کوټ موټ ورسره دی دا به هم ته لرې شي ښه نوره څه خبره یي زنکدن په وخت کې چې کله انسان وفات کیږي محتضر هغې ته وایي
تا ته به پته چې دا سړی علامات یې ښه نه دي خلکو ته پته لګي نو موږ به دته تلقین کوو څه به کوو تلقین دته وایي د ده په خوا کې به موږ وایو لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په تیزه به وایو چې دی واورو دته به ځکه نه وایو چې په ده تکلیف دی سخته ده پې الله مکه چې دی وایي چې نه ویمه اخوا شئ مه مې تنګوئ داسې د بیادبۍ الفاظ به ترې راوځي نو نقصان به وشي نو موږ به دته تلقین ورکوو دته اوس بعضې خلک صورت یاسین وایي یو حدیث کې راځي چې د چا زنکدنو په زنکدن کې ورته لوستلی شي سا تلاوتلې نه ده په زنکدن کې دته صورت یاسین ویل شته چې دا روح پې په اسانۍ سره وځي خو چې کله دی وفات شي پس د مرګه دته تلاوتونه کول زنانه ورته ناستي صورت یاسین ورته وایي سبق ورته وایي دا حرامه ده دا بدعت دی د نبي علیه السلام ژوند زموږ دپاره دلیل دی که نه مثال موږ سره شته هغه وفات شوی دی د هغه په ژوند کې صحابه زنانه نارینه ټول وفات شوي دي هغوی چرته مړي ته نه په کور کې او نه په قبر باندې سبقونه نه دي ویل دا زموږ د دې خلکو بدعات دي او رسمونه دي رواجونه دي دا به وګورو چې دې کې څه دي او مخکې وروسته دواړه کولی شي د زکات ته پوښتنه خو چې بل وخت کې نن ده مړي مسلې دا ټول تپوسونه هغه دي چې دې سره څه تعلق نشته دا به بله ورځ وو نورو سره بچي به ورسره ودرېږي که نه نوړ هم ځان سره ودرولی شي یو سړی به هغه به د عمل کوي عمل څه ته وایي غسل ورکول نورو سره تعاون دپاره څوک ودرېږي هر څوک ورسره ودرېدلی شي خو هغه به همداسې خلک چې محارم وي ځکه دلته خو زنانه د نور بدن خو ښکاري غسل کې او که سړی دی او که ښځه ده صرف عورت پټ دی نور بدن ښکاري ښه جي د دې نه خو فارغه شو ښه پیمپر ورکوي مالوچو ته ورکوي پیمپر دی ورته داسې دغه کوي نه که لاندې ورته څه شی کېدي ښکدلی شي مالوچو په طور باندې اوس دا پیمپر یې راوتي بس کېدي اغوندې خو یې ورته نه که نه مخکې مې ویل چې دا سنت طریقه ده دا اودس سنت دی دا نه فرض دی نه واجب دی د دې نه بغیر خو دې کې خو څه خبره ستاسو ذهن کې به نه ده په هماغې باندې به لګئ اوس ګوره که دستانه ډېرې دي زموږ په وخت کې څه دي ډېرې دي په دې استنجا ورکړه دا لرې که صفا یې کړه نورې صفا واچوه اوس نورې نشته دی نو دا خو پلاستیکونه دي اوبو ته یې ونیسه صفا شو که نه څه شو صفا کېږي هغه هم صحیح ده کپړې خو هغه وخت کې وي چې دا شیزونه نه وو اوس چې دا شته دی که نه نو په دې باندې دا ټول ضرورتونه دفع کېږي مخ باړی قبلې ته که د ده به جنازې طریقه اوس نور خو څه خبرې نشته ستاسو په ذهن کې موږ په ذهن کې عامه تولیه هره تولیه چې بس مړی وچول دي چې په کومه دا یو ضروري خبره ده د چې کله موږ غسل ورکو دا به ښي طرف ته راولو نو په ښي طرف کې علما دوه خبرې کوي دوه قوله کوي یو قول دا دی چې دا به په داسې طریقه باندې اچو قبلې ته په غسل کې پس د کفن نه چې دا به ښي طرف ته لږ رامایلی داسې به داسې نه ټول به نه دغه کي دلته به دا چې دا داسې راوسته یو طریقه نو ګوره دا قبلې ته شي دا به په قبر کې هم داسې بعضې علما وایي چې نه قبلې ته به دا داسې چې دا خپې راشي اوس لکه زه به داسې ویم زمونږ قبله هم دې طرف ته شو نو دی اوس قبلې ته سیده پرېوته قبلې ته خو به اچو بعضې علما وایي چې مخ به وله قبلې ته تاوو او بعضې وایي چې نه سیده به قبلې ته واچو لکه دا اوس داسې فرض کا چې قبله هم داسې ده نو دا اوس قبلې ته پروت دا طریقه شو ایصال ثواب دپاره چېرې مړي ته ثواب ورسېږي مړي ته څه څه رسېږي پس د مرګه د ژوندو د طرفه د هر ژوندي دعا ورته رسېږي د هر ژوندي دعا ورته رسي دویم د مړي د طرف نه خپل یا پردی حج کولی شي عمره کولی شي دوه شو دریم په دې مړي باندې چې فرضي روجې کمې پاتې دي د رمضان او د نه دي نیولې
د د دا ورثه لکه بچي زامن دا د نه د په بدل کې نیولې شي د په بدل کې نیولې شي. نو دعا حج عمره روجي سلورم د مړي د طرف نه مالی صدقه خیرات کوي. خو زمون خلکو خیرات صرف پوریجو ته وای او غوښه ته وای نه. خیرات یو مسجد ورپسې جوړ کا یو کونډې ورکا یو یتیم له په واده وکا یا نور ډېری مسلې دي. نو په دې علاقو کې خلک په پويږي یو مدرسه په آباد کا دغه پیسې راواله د ثواب رسی. اوس د مړي پسې ختمونه کول د جمعې په شپه باندې مولیان راوستل اره جمعې شپه خلک مولیان راولي 20 مولیان دي 30 مولیان راوستل یو سپاره و یو به دعا کوي دا ثواب مړي ته نه رسیدا د مولا ثواب دی. که مولا په پاک نیت ویلې خو مولا تم نه ملاویږي او مړي تم ځکه مولام د خوراک په نیت راغلی دی او مولا خو د روپو په نیت راغلی دی او مړي ته اسم نه رسیږي. وان ليس للانسان الا ما سعى انسان چې تاسو وکړه دا به تاسو د دې اجر تاسو ملاويږي. نو مړي پسې قران شریفونه ختمول دا ګناه ده نشته دي. یو طریقه وکا ختم دی وکا د ختم نه پس د پلار ته دعا وکا په دې ختم کې کنه تاسو کوم کوي مونږ مړي پسې نشي باخله 2 رکعات مونږ دی وکا 3 رکعات دی وکا چیرې دا ثواب زما پلار ته الله وبخدا نه رسیږي. مونږ دی وکا نفل دی وکړه دعا وکا چې الله زما پلار وبخ الله جنت ولور کدا جایز ده. نو دا قربانیم ته نه کېږي د مړو د طرف نه او حج عمره کېږي که کړي او کني کړي که وصیت کړي کني کړي د ارچا د طرف نه کول شي حج نه کېږي تلاوت. دا خبره راټولو ځکه چې وګدي ګرانه بیا نو چې دا کله مکمل شه د نمبر د څه شه د جنازې د څه نمبر جنازه. په جنازه کې رسول الله علیه السلام فرمایي یو روایت کې سل دي بلکې سلويخ چې مؤمنان په چا باندې ودرېدل چې شرک نه کړي سي نه کړي شرک موحدین په ودرېدل دا مړ الله خامخا بخي. کته وی چې را په دې هر یو مړي خو په سونو خلق ولاړي نو په سونو کې چې اوس ته چڼ کې په ګوته باندې نو شرک چاته وي چې تعویذونه نه کوي بندونه نه کوي ماشومان چې نه جوړ شي دمګرو پسې بانوګانو پسې جبې والا پسې نه ګرځي بندونه نه اچي زیارتونو لنزي نو چې نیم په نیم جمعات خو د نوې وړو هغه نیم په نیم خلک خو پکې دغه دي. بیا په دې کې ګوري چې اخلاص والا نو د نیمه نه ډیر خلک ود سره راغلي دي چې دا سړی خپکیږي راغلی ما جنازې لو بدل دې ځکه مال راغلی دا نیم خلک دی وړو هغه سوچه خلک به 2 یا 3 کسانم پاتې نشي. الله دې زموږ په مړو باندې رحم وکړي. سوچه خلک موږ ته 2-3 کسانم نه پاتې کیږي سب کې بدعتيان دې خلک پکې ولاړي چې نه د جنازې په نیت راغلی دی د وټونو په ورځ کې ایم پی او ایم ان ای ته به چې په دې جنازګاه کې دلته خیمه لګولې ده د هر مړي ته به حاضر ولاړي د سل راځي ووټ لراځي نو دته نه د تاجر ملاويږي او نه د تفیده ملاوي. مصیبت دا ده ډېر جنازې زمونږ په بدل باندې دي. د جنازه به تیار شي نیکان خلک د جنازې حقدار به څوک جنازه به په د باندې څوک کوي د وارث پلار مړ دی زوی براشي په خپل په جنازه کې زوی مړ دی پلار به پیسو کې جنازه وارث وې ز جنازه نه کوم نو د وارث چې څوک خو هغه له اجازه ورکړي. دا د هندستان نه عالم راغوخته دی او که د عربستان نه راغوخته دی او که د لاهور نه راغوخته دی او که د گاوند امام دی خو چې وارث په چا ګوته کې غوسته چې پلان کې سب ته به جنازه کې هغه به جنازه د وارث وخت اول به وارث په خپل کوي که وارث نه کوي حق د وارث دی نو وارث به د خپل حق بل چاله ورکی چې ار چاله ورکه د چې څوک خو هغه ته به واله کی جنازه به تیار شي. پسې شي کی دا لاسونه د به داسې ځوړند پاتې شي کوشش په بره پکاري او داسې منګه مخ کې ویل چې دا نرمي خده څوک وته پسینک دی په دې کې دومره غټي خبرې نه دا د بدن خبرې دي چې لاس څنګه برابر شاغه شي. شابس دغه طریقه دا ګوره داسې حالات راشي زلزله وشو اکسیډنټ وشو هیڅوک هم نشته خپل محارم نشته دا پردي مسلمانان د ورونه دي د خويندې ښځه مړه وه علاقه کې به پردی زنانه هغوی به راوچته کې هغوی به د غسل د کفن پروګرام وکړي سړی مړو هیڅوک هم نشته زلزله شوې ده پردي سړي د ورونه دي که نه دا به راوچت کې او جنازه به م ورکوي غسل به م ورکوي کفن به م ورکوي دقه محارم شو
څه خو نه وې ته راپاڅېږه تم راپاس دا جنازه وکړئ شابس ها جنازه خو چې دې طرف نه وکړئ نو دې خلکو ته به ښه ښکاره شي دې خوا راوړه اوس خو نه یارېږي راځئ تاسو هم راشئ قاري صاحب راځه دم یریږي راځئ جنازې نه خو نه یریږي دې خوا راجوخ شي ما ته راجوخ تاسو راجوخ شي راجوخ شي بس صحیح شو دا کسان چې دی دا به ودرېږي جنازې تاسو که لږ لږ وروسته شئ زما ځای به پیدا شي شاته بس صحیح شو په دې کې امام چې دی که چېرته سړی مړو څوک مړو نارینه نو امام به د سر ته ودرېږي کوم ځای ته دای سر تابوت کې دا تابوتونه بغیر د ضرورت نه دام بدعت دی یروي تابوت ارزانه دی که په روپۍ میلاویږي او که مفت دی خو اسراف دی څه دی اسراف ضرورت څه دی قیمتي روپۍ راواغېستلی شو خاورو ته وغورځېدلې هغه مړي ته تابوت ورکړه چې هغه خوږ شوی دی زخمی دی څه ترې روان دي یا ټوټه ټوټه شوی دی هغه ته به تابوت ورکړي یا بیماري کړې ده بدن یې کولاویږي وروس شوی دی نور دې مړو ته تابوتونه د ګناه ده او بدعت دي د مړي که تابوت کې دی که داسې دی سړی دی نو دلته به امام بدل ته دی سر ته ودرېږي که چېرته دا بالفرض زنانه وه نو د زنانه چې دی منځ ته فی وسطها منځ دا دی دلته به ودرېږي به د جنازې په وخت کې نری راکړه چې دا سړی تنګ نه شي دا صحیح ده دا به که سړی دی که زنانه ده دا به پټي د غسل نه پس چې کله موږ دته غسل ورکړه د مخ به پټ ساتلی کېږي بس نور د مخ ښکاره کول نشته دی دا به په جنازه کې پټي دا به په هر ځای کې صحیح مکمل به پټي نارینه دی دلته به امام ودرېږي زنانه ده په دې منځ کې به ودرېږي صحیح شوله په دې طریقه باندې به جنازه کې په جنازه کې خلک لږ دي نو 3 صفونه به جوړ کړو څو تاک صفونه که چېرته خلک د دې نه ډېرو چې څو صفونو کې برابر شو او که چېرته لږو مثال 40 کسان دي هلکه 5 اته ته 10 صف کې ودرېږي صفونه به برابر شي پنسي اوچته کله چې صفونه برابر شولو امام به ودرېږي په دې باندې جهري جنازه او خفیه دواړه راغلي دي هېڅ ممانعت یو د بلې نه پابندي نشته دی نبی علیه السلام ډېرې جنازې خفیه کړي دي څه کړي دي خفیه په پټه باندې ښکاره هم جنازې کړي دي وایي فحفظت من دعائه نبی علیه السلام داسې دعا فرمایله او ما ته زده کړله دی ولې دی جهري کوله پلانکې صحابي وایي ما ته دعا زده کړه عبدالله ابن مسعود فرمایي جهري جنازې کوله دعاګانې ولوستلې وایي ما ارمان وکړه چې ارمان دی دا مړی زه وې او دا ټولې دعاګانې زما نصیب شوې وې زمونږ مولیانو په ژوند د مونږ دوکه کړلو وی غولولو تیر ایستلو نه راته دین بیان که اخوا دی خوا را سره وکړ او پس د مرګ را سره څه کوي الله اکبر الله اکبر څلور تکبیر دي نه پکې دعا شته دی نه پکې وایي نه فاتحه نه درود مرګیا مردود مردود مړ دی نور پسې چا شاته فاتحه ویله او نه پکې چا درود شریف ویل ته چې وی چې الله اکبر منګل الحمدلله رب العالمین کې لګي مالک یوم الدین ته چور سو غزوان بل الله اکبر او منځ د جنازه کې هم سوره فاتحه راغله ده حدیث د بخاری شریف د مسلم شریف د عبد الله ابن عباس حدیث جنازه وکړه په خپل وکړه فاتحه هم پکې ورستله او په زور وکړه په جهر خلکو ته چې کله فارغ شه ویل تعلموا انها سنه چې پوه شي په جهر جنازه سنت طریقه ده صحابي چې کله وای سنت ده مرفوع ته اشاره کوي نو فاتحه به پکې لوستل کېږي ډیر مسلمانان به تاسو ګورئ د جنازې وای چل نه راځي د جنازې چل څه دی د جنازې چلو ته دې مولیانو دومره سخت کړی دی چې د دې جنازې یو نیت دی نویت ان اؤدي لله تعالی 4 تکبیرات لصلاة الجنازه وایا چاته زده دی یو کس وی چې زه ویم والثناء للرسول والدعاء لهذا الميت اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة
کعبة الشریفه ته. اوس ګوره نویت ان اؤدي په سکندونو باندې نويت أن أؤدي لله تعالى 4 تكبيرات لصلاة الجنازة الثناء للرسول والدعاء لهذا الميت اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. يوش سكندش سو يوش سكندك نيتش موليسب أو عوام په يوش سكندك سوي نيت وچ جنازي ته ودرې د بیا سکي. الله الله اکبر الله اکبر. سلور وانا په شل سکند نیت یو نیت په 20 سکند او شل سکند او دا دومره دعاګانې او دا جنازه سلور تکبیره د په شل سکند کنزان سره نوٹ کوي. موږ مبالغه نه کوو. د دوی وګده جنازه د 10 او د 40 سکندونو نه وړي په سکندونو کې جنازې دي. نو سکندي مولیان په تراو کې هم دغه ډرامې کولې درزه دروزه یاره وایي داسې خلک پیدا شوي دي منځونه را ختم کړه ختم یې کړه اتول یې راوست. و د الله بنده 8 رکعاته تراویح خو سنت دي. دا ستا دا 10 رکعاته دا کته پورته دا سکندي مونځ خو دا زمونږ په خوا کې مسجد دی 8 رکعاته دلته هم کېږي هغوی 10 رکعاته کوي. هغوی زمونږ نه پاو وخت مخکې راوتي کورونو ته روان. یا مسلمانه هغه 8 وکړل 4 رکعاته فرض 2 رکعاته سنت 3 رکعاته ویتر او 10 رکعاته څه تراویح هغه په 10 منټه کې کوي پاو وخت کې. او زمونږ استاد په ګنټې نه په ډېر ټایم لګي 3 پاو وخت په لګي. نو دغه مولیان دي د جنازې غم دې په خپل وکړه هیڅ چاته مو وایا زده دي ده راشه په خپل په پلار باندې جنازه کم رحم او کم خیر خوایي چې ستا په زړه کې د پلار سره دا زمام نشته او دا د بل مولام نشته غم په خپل وکړه. نشي کولای عالم نه نو په علماو کې وګرځه عالم وګوره فلان کې مولوی صاحب فلان کې شیخ صاحب ته راځي. په هر علاقه کې علما شته قات نه دی راغله. ستا په گاون کې شته ستا په علاقه کې موحدین علما شته نیکان راوي غواړه. عالم لري دی گاړه ورپسې ولېږه چې مولوی صاحب یا شیخ صاحب گاړه بدر ولم ته خامخا راځي چې هر څه سوال د تکوم زاری د تکوم چې زما د پلار الله وبخي. د دې شي غم موږ سره نشته. او چې څوک مخ کې شه او چې چا څه وکړه نو دا خو هغه اخیری مراسم دي. نو په دې جنازو کې جنازې وصیت خو به کې خامخا به کې ډېر خلک وصیتونه کوي کنه چې زما جنازه به فلان کې کوي فلان کې به کوي. موږ ته چې څوک وایي یاره دا جنازه په جهر وکړه موږ یې په جهر وکړو. ولې وایي د وصیت کړی ډېرو خویندو میندو ډېرو سړو ورونو وصیتونه کړي دي موږ ته اورولي دي لا ژوندي دي او بعضې پکې وفات شوي دي چې زما جنازه په جهر کې. نو هغه زموږ ذمهواري شوله په جهر یې ورته وکړو. نو عزتمندو دا ټولې جنازې شته په جهر هم شته په خفیه باندې هم شته. په جهر نن سبا ضرورت ځکه ډېر دی چې یو د مسلمانان به دعاګانې زده کړي. ګوره دغه یو پړپړه د نیت د چرته په احادیثو کې نه ده راغلی. په دې جوماتونو کې غټې غټې بینرې لګولي دي په هغې کې دا نیت ورته لیکلی. نو دغه نیت چې ځوانان د لرې نه وګوري چې دا مصیبت خو خالی نیت دی. نو دې جنازه کې ولا کوم قرآن شریف ختمي و یاره جنازه مې نه ده زده په ګیټ کې به ولاړي نیم په نیمه ځوانان خو جنازه نه کوي راغلي دي خو جنازه ونه کوي. ولې د دې نیت د لاسه مسلمان اوروره اسانه جنازه ده. زه ته په 1 منټ کې زده کوم دا ټوله جنازه په منټ کې واوره او 10 په کور کې وکي را روان بشي مسجد ته جنازګاه ته ولاړ شي. نیت به دې په زړه کې د جنازي اسانه جنازه ده. اولنی تکبیر الله اکبر خود زده دی مسلمانی علنی الله اکبر چوش الحمدلله ولدوالین پوری به شروع کی بسم الله بوي ولدوالین امین دا چاته نه ده زده ده کنه. دویم تکبیر بوشي که وخت قل هو الله احد و کنو د سره موایا خوش. دویم تکبیر چوش اللهم صل اللهم بارک مانځه کې څه شوی دا کم درود په اخره قاعده کې څو تکبیر شو. دریم تکبیر چې دی وکړه اللهم اغفر لحينا د دعا بزدکی نمې دزده جنازه م پرېده ودرېږه او داسې ویوه اللهم اغفر له اللهم اغفر له. دا یو ټکی یاد کا څو ټکي یاد کا اللهم اغفر له دقه ټکی یاد کا. دا دې زده کي که نه دې زده کي دا اوس زده که په نغدو کې
او باقی چې دی عالم سره کېنه ډېرې دعاګانې دې زده کړه خو په نقدو کې جنازه مه پرېږده څلورم تکبیر کې تر څو چې امام سلام نو ګرځولی اللهم اغفر له اللهم اغفر له یا الله ویې بخه که سړی دی که ښځه ده که ماشوم دی دقه دعا ورته وکړه څلورم تکبیر الله اکبر سخت په دې کې څه دي مشکل په دې کې څه دي نوې خبره په دې کې څه راله اسانې جنازې دي موږ ځان ته سختې کړي دي د دې نیتونو د لاسه دغه نیت باندې خو زموږ نه دلته په جومات کې جمع روانې دي سړی راشي لګیا دی نیت مې کړی زړه د خلاص سړه د پاسه او څلور رکعات او د ماسپښین او کله غلط شي 3 رکعات او نه 8 رکعات او 10 رکعات الله مخ مې د کعبې او په دې حاضر امام پس امام حاضر دی کنه چې امام حاضر نه وي تا به مونځ کړی وي دې ته ضرورت څه دی مخ داسم د کعبې شریفې په لورې اوړېدلې موږ خو مشرق ته دې طرف ته نه ودرېږو دې کعبې ته ودرېږو نو مؤمنانو ورونو جنازې ډېرې اسانې دي د خلکو سختې کړي نو خفیه جنازه هم کېږي او په جهر هم کېږي موږ به په جهر ووایو د زده کړې د تعلیم دپاره څه دپاره چې مسلمانان په دې باندې پوه شي نیتونه هغه به د دوی د زړونو نه مخکې برابري دې غږ ته ضرورت نشته چې نیت کوئ د نیت کړی دی دا چې د کوره راغلی دی او دوکان یې پرېغوسته او کاروبار یې پرېغوسته او ګاډي کې راغی او رکشا وکړه موټر کې راغی دقه نیت او داسې برابر کړی دی راورسېده نو دته جمع څه شوله حاضره شو چې جمع حاضره شوله دا سړی دی نو د سړي د سر برابر به امام ودرېږي جنازه به کوئ الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم إنا جئنا شفعاء إليك فشفعنا فيه اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم ألحقه بالرفيق الأعلى
اللهم ثبت على الصراط أقدامه، اللهم يسر حسابه ويمن كتابه، اللهم وسع له في قبره مد بصره. اللهم إن فلان ابن فلان كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم شفعنا فيه، اللهم أنت ربه وأنت خلقتها وأنت قبست روحها. اللهم يسر حسابه، اللهم اغفر له وارحمه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دو خبرې د تکبیرونو سره لاس اوچتول شته که نشته چې تا کمه وکړه، که لاس دې اوچت کړه او که دې اوچت نه کړه، دواړه طریقې څه دي؟ جایز دي. جهر چې شروع دی دوی به څه کوي؟ ما خو لږه تیزه وویله، نو دوی به زمونږ په دې دعا باندې امین وایي. بس د مقتدي امین او د امام دعا دا یو برابري سي، دا دواړه شریک شو په دې دعا کې. په ټولو دعاګانو کې یو دعا کې شاته خلک څه کوي؟ امین. دوی به امین وایي. د هغې نه پس دې کې ډېرې دعاګانې مونږ پرېغوستلې، ځکه مونږ خو صرف هغه طریقه ښودله. ډېرې دعاګانې راغلي دي چې کم از کم یو مړي له 15 منټه ورکړو، ډېر نه غواړو. څو ورکړو؟ 15. دا 15 خو د عام مسلمانان نه ورکوي، خو چې د چا پلار مړ دی هغه وایي چې 10 منټه جنازه دې پیوشي. او که دې مړي نه موږ تپوس وکړو دې خبرې کولی شي، نو دې به راته وایي چې د سار نه ماښامه پورې ودرېږي او ما ته دعا وکړي. دا دومره محتاجه دی. او موږ څه کوو؟ الله اکبر الله اکبر او منډه کوو. ځکه که دا په جهر ده که دا خفیه ده. ډېرې دعاګانې نبي علیه السلام فرمایي اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. کله چې تاسو په مړي جنازه کوئ په اخلاص ورته دعا وکړئ. قاري صاحب چرته ما ویله سره چې ملک الموت رانه وړی نه چرته او که نه اولني کې به وچ د ماشوم هم دغه طریقه ده. بس هلته هغه دغه دعاګانې مو ته کولی شي، ځکه دا د هغه د مور او پلار په حق کې قبلیږي. او نور هم راغلي اللهم اجعله لنا اجرا وزخرا وفرتا، دا هم راغلي ده. نور هم د نه پښتو کې نشته. د ماشوم دعا جنازه به د غټ نه مختصره وي، ځکه د هغه دعاګانو ته ډېر ضرورت نشته، صغیر دی. جهر باندې بیا وایي که نه که په خفیه که دواړه طرف ته سلام دی. سلام خو دواړه طرف، او یو طرف ته په جهر دی، یو طرف ته لږ پټ دی. نو بعض علما به تاسو ګورئ یو به واوري بل به نه اوري، هغې په قلار یې وګرځئ. سلام خو دواړه طرف ته. مړ ماشوم چې دی د هغه جنازه هم کېږي چې دنیا ته مړ راشي، چې یو ټوټه د غوښې پیدا شي پوره لا جوړ هم نه جنازه پې کول غوره دي. که چا ونه کړه د هغه جنازه لازمه نه ده. بالکل یو ځای کولی شي، هېڅ فرق پکې نشته. دا دعاګانې دي د مغفرت. نه زنانه به جنازګاه ته مړي پسې به نه ځي. د زنانو د مړو پسې تلل شریعت منع کړي دي. ولې؟ دا بې صبره دي، چغې ډېرې وایي. دا منظر که هغوی دلته ولیده خو نیمې به بېهوش او نیمې به چغې وایي، هغوی خو یریږي. نو ځکه شریعت ورته وایي جنازګو له مه ځئ. اوس په حرمینو کې یا په بعضې لکه دلته جنازه راوړلی شي، مدرسه ده لاندې زنانه ولاړ، چې زنانه کله جنازه حاضره شوه، څه شوله؟ حاضره شوه، نو زنانه جنازه کولی شي، شاته به ودرېږي. حدیث عایشه رضی الله عنها فرمایي 2 صحابه نبی علیہ السلام په مسجد کې دواړه ورونه او د هغې جنازې کولې او موږ کور کې ورپسې جنازه کې ودرېدلو. نو که کله چې جنازه راغله زموږ ستاسو زنانه د دین نه دي خبره، په حرمینو کې به ولاړي 2 لکه 3 لکه روپۍ به په عمره ورکړي. هر مانځه پسې هلته جنازه ده او په یو جنازه باندې تا ته 1 قیرات اجر دی او د قیرات اجر د احد د غره نه دروند دی. او دا مسلمانانې به ناستې وي، دا زموږ دپاره نه دي. خو ودرېږه پاسېږه او تیاره جنازه ده. عیسه پکې واله صحابیاتو کړي دي چې څوک حاضري مړی پسې به شاته جنازګاه له نه ځي. زنانه یو جنازه دلته راورسېدله، لکه اوس دلته زنانه هم ناستي سړي هم دي، نو دې کې به عیسه دي. ښه جي دا دفن کول هم غواړي. مړي ډېر دي، که مړي چېرته ډېرو یوه جنازه هم کافي ده او بیله بیله هم ته کولی شي. یو جنازه ده داسې به قطار کې دی که ځای برابرو، دا یو جنازه د ټولو دپاره کافي ده. او که په هر یو باندې بیله بیله کې هغه هم کېدلی شي، دواړه جایز دي. د هغې نه پس د
نه نه سبحانه پکې نشته. دا خو ګوره مسلمانانو خیر دی زما تاسو مه منئ. مونږ خو خلک یادوي چې دا وابیان دي او مذهب نه مني او دعا نه مني. زما مه منئ. د خپل مولوي صاحب ته کښېنئ ورته مولوي صاحب یو خبره ته کوم. دا کم نیت چې مونږ په جنازه کې وایو چې نویتو ان اؤدي یو به راته دا ښې د حدیثو په کتاب کې ستا کتاب نه منم. د حدیثو کتاب به ورته یاد کې مشکات دی، بخاري دی، مسلم دی، ترمذي دی، ابو داود دی. دا کتابونه دي کم چې د لوی دورې کتابونه دي چې ته مولوي صاحب شوی او تا ته پټکې تړه. په دې حدیثو کې به ماته دا نیت وښیو. دویم به راته مولوي صاحب لاړ شئ چې کله د اعتکاف نه ووتلی او دا مولیان راټینګ کوي ورته دا کومه ثنا چې موږ په دې جنازه کې وایو چې وجل ثناؤک څنګه ده ته وایې سر نه وایې ثنا سبحانك اللهم وجل ثناؤک. دا به راته په حدیثو کې وښیي. دریم څو خبرې مې ته وکړې. یو به د نیت ته پوه شو کې، دویم د دې ثنا، دریم به ورته دا کوم درود چې موږ په جنازه کې وایو اللهم صل وایه کما صلیت ورحمت وترحمت کنه. زمونږ استاد هغه ویل وترحمت بس دغه الفاظ دي ترحمت وترحمت. نو دا د وترحمت وترحمت دا کم لفظ چې د مولوي صاحب جوړ کړی دی او خلک یې وایي دا درې تپوسونه د خپلو مولیانو نه وکړي. زمونږ مه منئ. لاړ شئ تپوس ته وکړئ خو ته مولوي صاحب ثبوت به راکړي. دا ما چې کومې دعاګانې وکړلې او فاتحه مې ولوستله، بخاري حواله مې درکړله، د مسلم عبدالله ابن عباس کړي دي، نور حوالې دي که نو زه مې معلوم دی، کور مې معلوم دی، زه ستا مجرم یم. او د ده نه به دا تپوس کوي چې په بخاري او په مسلم کې به درې خبرې راته ښې. نویتو ان اؤدیه به راته ښې، جل ثناؤک به راته ښې، او دریم وترحمت وسلمت وترحمت دغه دعا به راته ښې. که د ته ویې نه ښودله دا جنازه حقه ده، په دې طریقې کوه. او که د ته ویې ښودله زه به ملامته شم. پوه شوې؟ بیا به اعلان وکړم چې زه غلط وم. دا اسمان به ځمکې له راشي، قیامت به راشي. دا د دوی په احادیثو په کتابونو کې نشته. دا مولیانو د ځان نه جوړه کړي. نو نشته چې څه به ته وښیي، کوم ذهنیت ته وښیي. حاجي په دغه طریقه باندې جنازې دي. بیا به مړی چې دی دفن کېږي نو بیا به مؤمنان والي قبر ته به یوسي، د خپو د طرف نه به څه شي راښکته شي. بعض علما وایي چې د ښي طرف نه راښکته کېږي، بهتره د خپو طرف نه. د کوم طرف نه پړي دا دلته دا پړي پکې دي هغه به پکې واچي، تابوت کې به پړی واچي، ترتیب به ولا برابر کړي. قبر ته به څوک ښکته کېږي څوک چې دته قریب وي. پردی سړی هم قبر ته کوزېدلی شي، مړی سپارتلی شي. هغه څوک به قبر ته کوزېږي مړی به سپاري چې بېګالی د شپې کور والا سره هم بستري نه یې کړې، بېګانۍ شپې همداسې تېره کړي. هغه سړی به قبر ته څه شي کوز شي، دا مړی به سپاري. څنګه به سپاري؟ برابر به کې به دي مخ به له قبله ته تاو کی سبب کی مخ به د قبله ته ول داسې تر دې کې بالښتونه هیڅ شي ته ضرورت نشته دی. بس سیده ساده قبر دی، په دې کې بمړې واچي کې به دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو شړی واچول، غلام یو د نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام ارچا ته ګران او غلام ته ډیر ګران. صحابه ته غراخ کله چې نه دا نشته دی په قبرونو کې. نو دا به مړی دا مخ به دې طرف ته راواړول شي او بسم الله وعلى ملت رسول الله دغه الفاظ به صدمش. بسم الله بسم الله بل روایت کې سره بالله راغلی دی. بسم الله وبالله وعلى ملت رسول الله. دغه ټکي درې ځله نه دی، پنځه ځله نه دی، یو ځل به وي او تخته او تبۍ به ورپسې ولګي او داسې به راځي. ټولې به بند کړي، سوري موري به نه پرېږدي، مکمل به بند شي. دا انسان دلته وایو کڼکۍ کولاوې کوي دا وکړي، هلته سورې هم نه پرېږدي. ښه جي کلمې کې غوستل شیعګانو سره د کربلا ګیټۍ ږدي لیکل پې کوي. په کفن کې لیکل شوي دا هم بدعت دی. تاسو به کتلي د زنانه جنازه راوړي د سړي اشین سادرې سوري په هغې قل هو لیکلی شوی آیت کرسي، دا ټول بدعت دي. دته اوس د خپل عمل فایده ورکوي، نور څه دله فایده نه ورکوي. بسم الله وعلى ملت رسول الله دا به وسپاري. دقه سپارتل شو. پردی سړی هم مړی سپارتلی شي، پردی زنانه هم سپارتلی شي. سپارتل هر څوک کولی شي. بعضې خلک قبر ته نه کوزېږي. راځم دی له اوس چې کله دا دفن شه دې سر ته هغه سر ته دوه مولیان ودرېږي یا د یو مولوي صاحب دواړه طرف ته ځي، دلته فاتحه وایي، هلته د سورة بقرې آمن الرسول وایي. دا حدیث د عبدالله ابن عمر کې راغلی دی چې هغه ویلي ما سره داسې وکړئ.
خو نبی علیہ السلام نه دي کړي، صحابه نه دي کړي، هیڅ چا نه دي کړي. دا د عبد الله ابن عمر عمل دی. اول خو داغه نه ثابت نه دی، روایت هغه ته نه رسیږي. که بالفرض ثابت هم شي موږ به د رسول الله علیه السلام طریقه را الو. د صحابي خپل طریقه وا، جنتی انسان دی، الله دی وبخي، جنتی دی اسم، داغه طریقه موږ نه رالو سنکو نه رالو. د صحابه کې ډیر بعضی صحابه د یو خبره به وکړه چې هغه به نور صحابه نه منله. هغه ډیر مثالونه می بلال رضی الله عنه به ویلو په قربانی د اختر د لوی اختر دا په مرغۍ په چنچنه باندې کیږي. اوس پورې چا په مرغۍ قربانی کړي ده، صحابي دې خبره کړي ده، خو د نورو دین نه بدله ده، نو څوک سره نه مانی. عبد الله ابن عمر نه چې دا راغلی دي دا د خبره ده. موږ ځکه عمل پې نه کوو چې د نبی علیہ السلام او د نورو صحابو عمل دا و چې دا به کله دفن که نو سر ته به نبی علیہ السلام ودرېده او دعا به کوله، په جمع به کوله او به ویل ادعو له التثبیت. اوس دته دعا وکړي چې د الله ثابت قدمه کی، دغه دعا به وشي او زیبه خلک. دا آیاتونه په قبر کې وایي. نه نه دې کې منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. پس پارتلو کې دا نه دی راغلی. نور څه کلمات هم نشته، بس بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، یا بسم الله وعلى ملة رسول الله. بس دغه دوه ټکي دي، د رسول الله په ملت او په دین باندې تمنګه وسپارتلې. پښتو کې د الله د پیغمبر په ملت مې وسپارتلې. عربي دي نو وز د دعاګانې ته په پښتو کې ویلې شي په دغه ځای کې. دا غین جی کفنونه الته خلکو ځان سره وړي په بیت الله مګي بدعات رسمونه دي، یا الته په زمزم چولی، یا بعضی خلک کوئی چې دا پلان کوي جوړه کې به ماته کفن راکوي، جوړو موړو کې نه دی پکار. ابو بکر صرف وصیت کړو ماته خپل جوړه کې سره کوي وصیت. هغه د صحابه یو طریقه و. مخکې مونږ ویلي چې شریعت مونږ ته کفن یاد کړی دی، نوې کفن، خسته کفن او سپین کفن به ول راوړو. زمزم تم په ضرورت نشته دی. زمزم نه چې زمزم په دې چینه کې مخکته کې خود سره د عمل پکاري. بس احرام کې د هغه چا د پاره کفن جایز دی چې څوک ال تمر شي په احرام کې. صحابي د اوخې نه را پریوته په احرام کې وفات شي. نبی علیہ السلام ویلي چې تاسو دې په دې احرام کې دفن کړئ خو سر به ول نه پټوي، محرم خو سر نه پټي. که تاسو چالته جنازې لیدلې، بعضې جنازې راوړي سرونه ښکاري او د نورو پټي. دا سرونه چې د چا ښکاري هغه محرمین وفات شوي. محرم خو سر په ژوند کې هم نه پټي، هغه حالت کې جایز دی. اوس الته چې چا حج وکړو عمره وکړو احرام سره دلته دی په دې کې ځان له کفن ورکوي، دام په بدعاتو کې ده. نوې کپړه به راوړي د کفن دپاره ښایسته د ضرورت نشته دی. بس په کوی د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ چې څوک وفات شي حدیث کې راځي دا د علامه چې دا به الله بخلی سبي. نو که داسې یو ورځ داسې نیمه درې څلور ګنټې یو میت وروسته شي نو څه فرق نه کوي. خو داسې چېرې د بت په ورځ وفات شوی دی او سبا له دفن کوي ورځ ته رسته کوي، دا ګناه ده. مړي به نه رسته کېږي. د شپې چې دی مړي مه دفن کوئ. حدیث کې د دې نه منې راغلی ده چې ډېر ضرورت نه د شپې به مړي نه دفن کېږي. ولې؟ د شپې جنازه کمیږي، خلک څه شي کم شي. او د دغه په موږ حق دی چې ټول ورشو دعا ورته وکړو. که چېرته اوس د شپې خلک پوره وو لکه زموږ او ستاسو اوس روټین دا دی چې اتو نهو بجو پورې جنازو کې خلک ښه پوره وي، خو هغه که یوې دو بجو ته د شپې واړوله بیا به پکې خلک نه وي، نو بیا جایز ده. د کور نه ټول زی ټول تلی شو جنازه فرض کفایي ده. که یو لاړه د ټول کور غاړه آزاده شو. اوس د کوره درې څلور زی پنځه زی خو اجر دی، ټول دی ورپسې لاړ شي، ممانعات پکې نشته. مړي پسې جړا جایز ده. د سترګو نه به اوښکې هم راځي. د نبي علیه السلام نوسیو لورې راوغوښته چې ته راشه. هغه وتل زه مصروف یم او نشم درتلی، زما دې لور ته سلام وایه. هغې ورپسې بیا جواب راولېږي چې ستا دې په الله قسم چې ته راشه، زما زوی وفات کېږي، لور وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغه هغه ماشوم زنکدن د غېږې ماشوم نبی علیہ السلام چې راوچت که هغه نه ساه ووتله، نبی علیہ السلام د سترګو نه اوښکې لاړې. صحابه ورته تپوس وکړو چې ته خو موږ د جړا نه منې کې. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې نه، دا اوښکې خو رحمت دی، د دې نه نه منې کومه. هغه چغې واویلا اوازونه کول، ستینې کول چې ته خو غر وې، ته اسمان وې، دا منې د ګریوان شو کول، مخته کول. نور به څوک جاړي. د اوښکې خو په کنټرول کې نه که نه، او نه زړه په کنټرول کې. دردم سړي ته رسي، غم هم رسېږي، جړا به هم ورځي، منې نه ده. خو چغې وهل، ګریوانونه شو کول، مخته کول، ویښته ویستل، دا منې دي.
نه نه هیڅوک یې نشي. جنازه به موږ د هر چا کوو چې ظاهري مسلمانی صحیح مسلمانی. اوس د بدو خلکو جنازه کې به خلک نه ودرېږي. مثال یو اجړا مړ دی، څوک مړ دی؟ اجړاګان رانه خفه نشي، هغه هم داسې مخلوق دی چې دومره خو یې ژبې دي ښادي. اوس یو اجړا مړ دی چې دا مړ دی نو د جنازه به عالم نه کوي، عالم به پکې نه ودرېږي، عام مسلمانان دې ودرېږي. په چا چې به قرض و نبي علیه السلام به پې جنازه نه کوله، وایي تاسو یې پې وکئ. د دې دپاره چې دلته د خلکو له زوره نه ورکړي چې خلکو نه قرضونه اخلئ، پردی حق خلاصوئ. نو جنازه به د هر چا کو، ګناهګار به هم کو چې تر څو چې کافر نه، یهودي نه، نصراني نه، هندو سیک نه، خو چې ډیر بد انسان نو ښه سړی به د هغه جنازه کې نه ودرېږي. ځکه چې موږ ټول چې د بدو خلکو جنازو کې ودرېږو نو بیا به ګناهونه خلک نه پرېږدي، هسې به پلانکي عالم راځي او په ما به جنازه وکړي. نو چې ښه سړی ور نه شي عبرت به خلک والي چې ګوره پلانکي ښه سړی پلانکي پې ونه درېده، د ولې دا ګناه کوله؟ خودکشي والا باندې جنازه کېږي، عالم به پې کوي، ټول خلک پې ودرېدلی شي، هغه د هغه خپله ذاتي ګناه ده. ځان یې وجلی دی، ډزې کړی دی، یا یې پانسي کړی دی، یا یې ګولۍ مولۍ خوړلي دي، بس دی. چاله خنثی مشکل د اجړاګان چې دی هغه به وکتلی شي. که ډېر دا اجړاګان نه یادو، دا موجوده ده خو سړي دي، د الله پیدایشي بعضې دي هغه داسې په لکو کې یو کس پیدا کړي، دومره ډېر نه دي چې دا پېښور ته اوس ډک شوی دی، دومره نه دي هغه. نو هغه طریقه دا ده که د ښځو صفات پې غالبه او دی په ژوند کې د ښځو سره ناسته ولاړه او خبرې د ښځو وي، خوی د ښځو، ښځې به ورته څه ورکړي؟ غسل. او که چېرته د سړو طرف ته مایل و، بعضې داسې دي چې ګیرې هم نشته دی، بدن د زنانه په شانتې دی خو مایله سړو ته دی، ناسته ولاړه ګپ شپ خبرې اترې کارونه، هغې ته به سړي. بس شیعاګانو موږ سره څه تعلق نشته، نه ورځو نه دي راځي راله. یو ځای کې چې د قبر کې اډوکي راووتل، د بل مړي یا ځای نشته دی، دا اډوکي راواله یو بل ځای کې وړه کنده کې واچو، دلته مړی دفن کړي. نه نه دا هر چا خپل قبر دی. قاري صاحب الله دې تعالی ډېر عمر درکړي د ایمان سره، د خوشحالۍ سره.